چې شیطان و غټې غټې لارې دي، و غټ غټ کویان دي چې هغې مونږ ته کنلي دي. یا به دې په دې کوی کې غورځئ، که په دې کې کامیاب نه شو په دې کې به دې غورځئ، که په هغې کې هم کامیاب نه شو په دې کې، نو تا ته ټولې لارې بندي کړي دي. قرآن کې خو ویلو چې په هره لار کې به ورته کښېنم. علماو دا بیان کړي چې دا کمې لارې دي. د ټولو نه اول چې شیطان کوشش کوي چې تا پکې ور وغورځي او تباه دي کړي، برباد دي کړي، عزیزانو هغه کفر او شرک دی چې تا په کفر کې اخته کړي. د شیطان غټ مطلب هم دا دی چې کله تا کافر شوې او ته مشرک شوې بیا نور تا ته څه نه وایي. ځکه شیطان په خپله کافر دی، په خپله مشرک دی، نو تا هم د ځان سره اخته کوي. کفر دې ته ویل کېږي عزیزانو چې قرآن نه منم، حدیث نه منم، الله نه منم، رسول نه منم، یا د قرآن یو آیات نه منم، د قرآن یو حکم نه منم. ټول قرآن منم مثلا، خو یاره دا 2-3 سورتونه نه منم. دا ټول د شیطان وسوسې دي چې انسان پکې اخته کوي. اول خو کوشش دا وي چې انسان بالکل تا منې د قرآن نه انکار کوي، لکه عام کافر چې دي په شرک کې اخته کوي، لکه هندوان دي د بوتانو بندگی کوي، په دې کې تا ورغورځوي. عزیزانو دا د شیطان اولنی ارمان دی چې کله دا ارمان پوره شي نور هغه انسان به ډېر نه چیړي. ولی وجه دا چې د هغه مطلب پوره شو، دا جهنمی شو که په دې حالت کې مړ شو د کفر په حالت کې. د دې وجه نه ستاسو خیال دی عزیزانو، په دې یورپ کې چې څوک وي د انګریزانو سره کافرو سره چې اوسېږي، د هغوی د اخلاقو ډېر کوشش کوي، ډېر صفت یې کوي، ویره ډېر ښه اخلاق یې د انسان ډېر قدر کوي. او دا حقیقت دی. وجه دا ده چې د شیطان غټ ارمان پوره شوی چې کافران کړي، نور هغې ته څه نه وایي. نورې لښکرې د مسلمانانو ته رالیږلي دي چې دوی نه ناامیده دي، کافران کېږي نه، مشرکان کېږي نه، خو په نورو بد اخلاقیو کې اخته کوي، په دې ګناهونو کې اخته کوي، په حسدونو کې، په کینو کې، په غیبتونو کې، په ظلمونو کې، په قتلونو کې، په ډاکو کې، په دې کې دې به اخته کوي. دارنګې عزیزانو کله کله د شرک دویم قسم دی. مونږ او تاسو الحمدلله دا خو پیژنو که نه چې هندوان دا شرک کوي، د بوتانو بندگی کوي. مونږ او تاسو خو د بوت بندگی نه کوو الحمدلله. نو مونږ مسلمانانو باندې شیطان بیا دا کوشش کوي چې د شرک یو دویم قسم دی، هغه هم د انسان اعمال بربادوي، د انسان اعمال ختموي، او د انسان ته پته نه لګي چې زه په شرک اخته یم. هغې ته ویل کېږي ریا، دکلاوټ، ځان ښودل. نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل ان اخوف ما اخاف علیکم